563 قبل مسیح 1503 کاله مخکې د عیسی علیه السلام نه پیدایښت نه مخکې لکه د نن نه 2500 کاله وړاندې سدارت په هندوستان کې پیدا شو. نیپال هم هغه ټایم د ټول هندوستان حصه وه، نو په دې نیپال کې دا سدارت پیدا شوی. سدارت څوک و؟ دا هغه سړی دی چې وروسته ورته خلک بیا بودا او ګوتم بوده په دې نومونو باندې بلي. سدارت شاهزاده و، د ټول ژوند د ځوانۍ پورې په هغه محل کې تیر کو، په هغه مزو کې، چرچو کې، عیاشو کې تیر کو. د لوږې نه نه و خبر، تندې نه نه و خبر، د غربت نه نه و خبر. نو دا کتابونو کې داسې لیکل شوي دي چې سدارت په خپله ځوانۍ کې یو ورځ د محل نه بهر راوتی و، د یو سړی ولیده چې هغه بیمار و او ډېر په تکلیف کې و. ده له چا نه تپوس وکړه چې دا څه دي؟ هغوی ورته ویل چې دا داسې سړی کله نه کله بیمار شي. بیا چې په بله دوره کې بیا راوتلی نو یو سړی لیدلی دی چې هغه ډېر بوډا و، د خپل بوډاتوب د وجې نه تکلیف کې و. ده تپوس وکړو چې دا څه دي؟ هغوی ورته جواب ورکړه چې دا خو انسان په آخره کې داسې شي چې بیا د خپل ځان د سنبالولو هم نه. درېیمه دوره باندې د محل نه بهر راوتی دی، نو ده لیدلی دي چې یو سړی مړ شوی دی او هغه چا وړو. دا هغه لیدلی دي، ده تپوس کړی دی چې دا څه دي؟ هغوی ولې جواب ورکړی دی چې انسان داسې هم د ده یو مقرره وخت دی او تر هغې وخت نه بعد خو بیا دی چې کوم دی نه مړ شي او بس بیا د ژوند ختم شي. نو ده دغه ټایم کې د دې نه پس سوچونو کې ډوب شو او په دې نتیجه ورسېده چې د انسان دا ژوند چې دا لکه مقرر دی او په دې کې بیماری هم راځي، په دې کې اخره کې بوډاتوب هم راځي. نو په دې ژوند باندې خلک ولې نازېږي؟ نو ده د هغې نه پس بیا دربار پرېښودو، محل یې پرېښودو، د مزو هغه ژوند یې پرېښودو او ځنګلونو ته لاړو. بیا به یې دغه مراقبې به یې کولې او د خلکو له به یې ښو خبرو درس ورکوو. نو دا بود مت ټولې داسې بس لکه ښې خبرې دي چې د مال او دولت د وجې نه رشتې مه پرېږدئ او د دنیا محبت نه دی پکار، هرس نه دی پکار، د رښتیا ووایئ، د خلکو قدر وکئ، محبتونه وشیندئ، مینې وویشئ، نفرتونو نه ځان وساتئ. نه مخکې خو په هندوستان کې هندومت و، نو چې هندومت و او هندومت کې ذات پات کې یا تقسیم و 4 ذاتونه دي او اخیری چې کوم لاندې کوم یو ذات دوه دي د هغوی ته هغوی به د ځناورو نه سپک کتل. نو د هغې مقابله کې د بود مت تعلیم د مساوات او ډېر ښکلې خبرې وې، نو د محبت د مینې خبرې وې. نو په دې وجه هندوستان کې دا ډېر خور شو. نن زمانه کې موږ دلته چې کوم دی نه بودا ورته خلک وایي، ګوتم بود ورته وایي. دا د بود مت هغه باني دی، خو ده په خپل ژوند کې ګورې په خپله دا نه دی ویلي چې ګینې دا ما یو نوی مذهب جوړ کو یا زه پیغمبر یم ما باندې ایمان راړئ. دا خبرې ده نه دي کړي. دا وروستو راغلي خلک چې دي نو هغوی دله د یو پیشوا درجه ورکړه. نن په دنیا کې عیسایانو، مسلمانانو او هندوانو پسې چې ښه 4م غټ مذهب هم بود مت دی او په ډېرو ملکونو کې چې کوم دی نه د دې پیروکار موجود دي. د هندوستان کې بیا وروستو چې موږ به په بله ویډیو کې وو چې د اشوکا په زمانه کې د بود مت ډېره زیاته ترقي وکړه، یو غټ مذهب ته